ګرانو کتونکو کوم څه چې تاسو ته په دې تصویر یا په دې ویډیو کې ښکاري په انګلیسي کې ورته مون MOON یعنی سپوږمۍ ویل کېږي. اوس به تاسو وایاست چې موږ څنګه کولی شو چې د سپوږمۍ د لفظ مطابق یو څو جملې جوړې کړو تر څو دغه لفظ سره د مون د لفظ سره ښه بلد شو. نو بیا واورئ. For example, the moon is its natural satellite یعنی سپوږمۍ د ځمکې یو طبیعي سپوږمکۍ ده. The moon is its natural satellite. It shines at night چې دا په شپې کې رڼا کوي. It shines at night. The moon does not have its own light. It reflects sunlight. یعنی سپوږمۍ خپل رڼا یا روښنايي نه لري. دا له لمر څخه روښنايي یا رڼا انعکاس کوي. The moon does not have its own light. It reflects sunlight. Sunlight ویل کېږي د لمر روښنايي. The moon has different shapes like full moon, half moon and crescent moon. یعنی سپوږمۍ مختلف اشکال یا ډولونه لري، مثلا چې پوره وي یعنی مایع وي او یا هم د تازهوالي په حالت کې چې وده کوي غټیږي. همدا حالتونه دي د سپوږمۍ چې تاسو ته د تصویر کې هم ښکاري چې دغه حالت یې full moon یعنی پوره سپوږمۍ ویل کېږي او دغه حالت یې بیا half moon half HALF په half لغت کې دغه L حرف سایلنت یعنی आवाज نه ورکوي half ویل کېږي او داسې حالت کې بیا ورته crescent moon ویل کېږي یعنی چې وده کوي غټیږي. ګرانو کتونکو زموږ پر دغه یوټیوب چینل باندې تاسو کولی شئ ډېر مهم او ډېر ګټور څه د انګلیسي د زده کولو لپاره ترلاسه کړئ لکه animals names د حیواناتو نومونه، colors names د رنګونو نومونه، nature words یعنی طبیعي لغاتونه لکه لمر، سپوږمۍ، ځنګلونه، باغونه، سمندرونه دغسې نور. food names د خواړو او خوراک نومونه، vehicles names د وسایلو نومونه لکه بس، موټر، ریل ګاډي، باري موټران دغسې نور. human body parts یعنی د انسان د بدن برخې او نومونه یې. classroom vocabulary دغه رقم نور ډېرې ګټورې موضوعات او تاسو کولی شئ پر دغه لینک باندې چینل پیدا کړئ. خو یوه هیله او ارزو مې له تاسو ورونو او خویندو څخه دا ده که مو چینل او ویډیوګانې خوښې شوې نو ضرور ویډیوګانې سبسکرایب کړئ تر څو موږ ستاسو لپاره تر دې لا قوي او خوندورې ویډیوګانې چمتو او تیارې کړو. او تاسو کولی شئ موږ ته په کومنټس کې مشورې هم راکړئ چې تاسو ته کومې موضوعات ډېرې مفیدې تمامېږي تر څو موږ په هغه موضوعاتو لا ډېر محنت او مهم معلومات پکښې راټول کړو تر څو تر تاسو یې ورسوو. په اخر کې ستاسو د دعاګانو په هیله.